حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې دا دنیا دارالعمل دی. دلته مونږه منځونه کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، عبادات کو، او بیا آخرت چې دی نو دا دارالجزا ده. د دې عبادتو سله به مونږ ته په آخرت کې ملاويږي، بدله به مونږ ته په آخرت کې ملاويږي. او دا په دې دنیا کې چې الله مونږ له دا رزق راکړي، جامه پیزار راکړي، دا نعمتونه ټولې راته داسې راکړي دي، دا الله په خپل فضل باندې مونږ له راکړي. دا د دې عبادتو بدله نه ده. که چېرته دا د دې عبادتو بدله وي نو بیا دا کافر خو موز نه کوي، تلاوت نه کوي، ایمان یې نه دی راوړی، په کار ده چې هغوی د لوږې مړه شوي وي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا دلته مونږ له کوم رزق راکوي دا د الله غ رحم دی او د هغه غ عظیم شان دی چې اومې مسلمان لور کوي او اومې کافر لور کوي، اومې تابعدار لور کوي او اومې نافرمان لور کوي. دا الله یو احسان دی او مونږ سره یې کړی دی په دې دنیا. نور قانون یې دا دی چې دلته د کومه کرونده وکړه د دې بدله به درته په آخرت کې ملاویږي. دلته که د ګلونه وکرل هلته به ته ګلونه میلاو شي، او که دلته د ازغي وکرل هلته به ته ازغي میلاویږي. هغه دارالجزا ده. اوس مونږ یو دا زمون خیال دی، زمون دا خیال دی چې یاره دا هر سراله په دې دنیا راکي ځکه روټۍ هم په نیمه خېټه میلاویږي، ژوندم لنډ تنګ دی، نو ښه به دی چې دا هر سراله دلته راکي، آخرت کې راله څه نه راکوي، آخرت هم نه دی پکار. قرآن کې الله فرمایي بعضې خلک داسې دي هغوی وایي ربنا آتنا فی الدنیا وفي الآخرة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. خدای هم دنیا راکي هم آخرت راکي. خو بعضې داسې خلک دي هغوی وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وما له فی الآخرة من خلاق. آخرت هم نه دی پکار، بس صرف دا دنیا راله راکي. مونږ د هغې طبقې نه یو، مونږ وایو دلته د په خېټه ماړه شو، آخرت کې بیا ګورو. خو مونږ د جنت نعمتونه د آخرت نعمتونه لیدلی نه دي، ځکه مونږ وایو چې بس دلته راته میلو شي. وای دا ټولې دعاګانې خدای پاک نه قبلوي، بعضې دعاګانې آخرت کې بدلې به ورکوي. نو د قیامت په ورځ په آخرت کې به الله یو بنده ته ډېر څه ورکي، حدیث کې راځي ډېر زیات به ورکي. دی به ووایي یا الله دا خو زما د عمل بدله نه ده، زما خو دونه منځونه نو، زما خو دومره روجي او تلاوتونه نو، خدای دا خو تا ماله څه ډېر زیات راکړل. نو الله به ورته وفرمایي چې بعضې دعاګانې مې کړې وې تا، خو هغه مې د آخرت دپاره ساتلې وې، دا هغه دي چې هغه په دنیا کې نه وې قبولې شوي. نو وایي دا انسان به بیا ووایي چې یا الله چې په دنیا کې دې راله یوه دعا هم نه وه قبوله کړې چې ټولې دې دلته اوس راکړې، ځکه هغه نعمتونه مونږ لیدي نه دي. لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه مونږ په سترګو لیدي دي نه په غوږونو هغه اورېدلي دي. او الله وایي د هغې نعمتونو ستاسو په دې زړه کې خاطر هم نه دی تیر شوی چې یاره هغه به څنګه. مونږ خو د دې دنیا و یو جنتي له چې الله نعمتونه ورکي د جنت، نو وای دی به وای چې ما خو په دنیا کې چې دا څه خوړل دا ما ګندګي خوړه، دومره صفا نعمتونه دي خدای خبر، یعنی مونږ د هغې تصور نشو کولی. نو مونږ تلوارګند یو، مونږ وایو چې دلته راله راکي آخرت پرېږده. خو د الله یو قانون دی، هغه په خپل قانون باندې چلیږي. دلته چې مونږ دا څه کوو د دې بدلې به راله ټولې په آخرت کې راکوي. دلته چې دی نو الله په خپل فضل مونږ له دا هر څه راکوي
دا یخنی او ګرمي او هواګانې او بارانونه او نعمتونه چې څه دي دا ټول الله په خپل فضل راکوي دا د دې عباداتو بدله نه ده